الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو، دا چې د رمضان المبارک بهترینه او سپېڅلې میاشت ده او په دې میاشت کې مهم عبادت د اسلام یوه مهمه بنا یعنې د روژه نیول کیږي، نو تر ټولو وړاندې اول د دې روژې احکامو ته متوجه کېدل پکار دي. همدا وجه ده چې د دغه میاشتې په مناسبت موږ ځینې ورځني درسونه راپیل کړي دي چې په هغو کې یوه مسله د نیت ده. نیت کول دا په تمامو عباداتو کې لازم دی، لہذا د روژې دپاره هم نیت کول دا یو لازمي عمل دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال په نیتونو پورې تعلق لري. نو لہذا یو څوک چې روژه نیسي د دې دپاره نیت چې د عبادت او عادت سره بیل سي، نیت کول لازم دی. اوس د نیت اړوند ځینې ضروري مسائل دي، دا یاد ساتل پکار دي. دغه روژه دا یو هغه روژه ده چې وخت یې معین وي، یو هغه روژه ده چې وخت یې معین نه وي. هغه روژه چې وخت یې معین وي هغه لکه د رمضان المبارک میاشت، د روژې د میاشتې د اولې څخه سره تر دېرشمې دا ټولې ورځې د الله د لورې څخه ټاکل سوي دي چې په دغه وختو کې د سپېدو څخه تر لمر لوېدو پورې روژه نیول لازمه ده. او یا داسې وي چې تا پر ځان باندې یو معینه روژه یا معینې روژې نظر کړي وي. مثلا تا ویلي چې د برات د میاشتې د اولې څخه تر لسمې پورې دې پر تا روژې نظر وي، دا نظر معین بولي. دا نظر معین چې تا یې وخت ټاکلی په نظر باندې یا فرضي روژې چې الله یې وخت ټاکلی دی، د دغه دوو قسمو روژو دپاره فقط دومره قدر کفایت کی چې سبا روژه نیسمه. دا نه غواړي چې یا فرضي ده یا نفلي ده یا قضایي ده یا نظري ده. په دغه ورځو کې چې راغلې مازې دومره نیت وکړه، مازې په زړه ووایه چې سبا زه روژه نیسم. یعنې لازمي نه ده چې ته خامخا ووایه چې سبا زه د رمضان المبارک د میاشتې روژه نیسمه، فرضي روژه نیسمه. دا نه غواړي، فقط چې په زړه کې دې راوګرځول چې سبا روژه نیسم، دا کفایت کوي. دغه مسله را نقل کړې ده په تاوای هندیه جلد اول صفحه 195. او همدا ډول دغه د نیت وخت نو کمه دی. د نیت وخت د ماښام تر لمر لوېدو وروسته د سبا د ورځې د روژې د نیت وخت شروع سو. ګوره اوس به ماپښین دی، که ته د سبا روژې نیت وکړې دا نیت نه دی سوي، بلکې نیت هغه وخت سوی کېږي چې نن مازدیګر لمر ولوېدی، نو د سبا روژې دپاره ته نیت کولی سې. د ماښام روژه مات چې د نن ورځې وکړي یا د نن ورځې د ماښام لمونځ وکړي، ته کولی سې چې دستي د سبا ورځې دپاره نیت وکړې، کولی سې چې ماخستن یې وکړې، کولی سې چې د شپې پر 12 بجې یې وکړې، کولی سې چې په پیشلمي یې وکړې، کولی سې چې سبا سهار تر لمانځه مخکې یا وروسته یا لمر راوخیږي، حتی د څاښت تر وخته یې لا کولی سې، وروسته یې نو بیا نه سې کولی ځکه ورځ تېرېږي. او بله مسله ده که چیرې په خوله باندې ته د نیت الفاظ ووایه خو ډېر ښه، که نه په زړه کې مازې قصد وکړې دا هم کفایت کوي. او همدا ډول که هېڅ نیت ونه کړې صرف پیشلمی وکړې، دا پیشلمی دا هم یو ډول نیت دی. خو ښه خبره دا ده چې الفاظ یې وویل سي. الفاظ یې ډېر اسانه دي. سبا د خیره پر زه روژه نیسم دا په خوله ووایه.
یا عربي الفاظ یې داسې دي وبصوم غد نویت من شهر رمضان، داسې الفاظ ووایي، دا نیت. او بله مسله ده چې یوه ښځه که حائزه وي، په حیض کې وي، یا یو سړی جنوب وي، کولی سي چې نیت وکړي سهار تر لمانځه وروسته غسل وکړي. ښځه د هغه موده یې پوره ده، د شپې لا په حیض کې ده، نیت یې وکړي. د دې حیض په جریان کې د دې نیت صحیح کېږي. کله چې لمر کله چې سپېدې وچاودلې وروسته بیا غسل وکړي، پاکه سي، هغه روژه یې صحیح ده. یا یو کس د جنابت په وخت کې نیت وکړي، نیت یې صحیح ده. او همدا ډول که چیرې یو سړي نیت وکړي ماخستن تر خوراک وروسته یې تر نیت وروسته بیا خوراک وکړي، بل نیت نه ځینې غواړي. البته دا یوه خبره شته چې یو څوک سرې ماښام نیت وکړي تر پیشنمي پورې پر هغه نیت باندې پاته کېدل لازمي دي. او که چیرې د شپې په منځ کې بیرته قصد واړوي، نیت یې واړوي چې سبا روژه نه نیسمه، بل نیت بیا ځینې غواړي. که د سپېدو وروسته نیت واوړي نو هغه اعتبار نه لري، ځکه روژه را شروع سوې ده. او هغه ځای چې مو دا خبره وکړله چې یو هغه روژې دي چې ټاکلی وخت نه لري، د هغه بیا تعین په کار دی. که سړی نفلي روژه نیسي یا قضایي روژه نیسي یا نظر غیر معین نیسي، هلته به بیا تعین کړي چې پلانکۍ روژه نیسم سبا یې نیسم. او بله مسله دا چې د هرې روژې دپاره جلا جلا نیت کول دا لازمي دي. که چیرې سړی د ټولو روژو دپاره یو نیت وکړي دا کفایت نه کوي. دغه او دې ته اړونده مسایل یې ټولې جزیه په جزیه فتاوای هندیه جل اول صفحه 115 څخه شروع را نقل کړي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.